الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن الهدي هدي الأنبياء وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. زما عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو سامعینو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مناقب و سیرت تذکرہ روانہ و او پاغی کی عظیم شخصیت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چې خپل نوم جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چې کوم روایتونه اوریدلی په هغه روایتونو کې بعضې روایتونه هغه مونږ بیانو چې په هغې کې زموږ دپاره ډېر فواید او ډېر خیرونه دي. ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې درې کسان د الله خوښ دي او درې کسان د الله بدي شي. درې کسان چې کوم د الله خوښ دي، یو هغه تن د الله ډېر خوښ دی چې مجلس کې خلق را جمع شوي او د بهر نه یو سائل راشي، سوال کوونکی راشي او د مجلس والو نه سوال وکي او څوک ولا سور نه کی، خو په دې مجلس کې یو تن دی او هغه د دې مجلس د پټ پاسي چې څوک په خبر نشي او لاړ شي سائل ته د هغې حاجت واوري او د هغې حاجت پوره کړي. دا انسان د الله ډېر خوښ دی چې ګوره ټول مجلس سور نکل او په دې مجلس کې نور څوک ځان باندې خبر نکل، مجلس کې څوک خبر نکل او پاسېدو روان شو او د الله دپاره پټ مشکل حل کو، د هغې د الله دپاره د هغې پټ مشکل حل کو. دا انسان د الله ډېر خوښ دی. دویم د رب العالمین هغه انسان ډېر خوښ دی چې ستړی ستومانی ټوله ورځ کار کسب کړی او یا په سفر کې ټوله ورځ سفر کړی او راشي وده شي او په دې ستړیوالي کې دا الله ته راپاسي او د الله بندگی کوي او الله ته سجده لګولي، الله ته سوال جړه او فریاد کوي. د رب العالمین دا انسان ډېر خوښي. وجه د هغې دا ده
چې دی انسان بدن ستړی دی، آرام ته ضرورت دی، خوب و آرام ولا مزه و خوند ورګي، او داغي باوجود هغه خپل آرام او خوب هغه خواهش هغه پریدي الله د پاره قرباني کوي او راپاسی او رب العالمین بندگی کوي. او بعضی روایتونو کې وسدیسی چې تملکو تملک الله ته چپړوسی کوي، اثر الله ته ښکته کړی، عاجزي کوي، ځان رب العالمین ته ذلیله کړی چې رب العالمین زه ستا بنده یم، انا عبدک، زه ستا بنده یم. او رب العالمین بندگی په اخلاص کوي، دا انسان د الله ډېر خوښ دی. هم مونږ او تاسو لپاره پکې فایده، مونږ او تاسو لپاره پکې فایده دا ده چې کله د ډیوټۍ نه راشي ستړی، نو د قرآن درس مه قضا کوه، د الله به خوښي. خیر دی تا ډیوټي کړې ده، نوکري دې کړې ده، دیاړي دې کړې ده، خدمت دې کړی دی، ټوله ورځ د دنیا کې ځان ستړی کړی دی، خو یو مسجد کې د الله کتاب ویل کېږي، قرآن درس کېږي، یو مدرسه کې د قرآن درس کېږي، یو پروګرام دی په هغې کې قرآن بیانېږي، احادیث بیانېږي، سیرت بیانېږي، وعظ نصیحت کېږي، نو هغه م واوره، هغه م یاد کا، هغې له م وقت ورکه. خو دې ستړیوالي سره سره تا چې وقت ورکو د الله به خوښي. او چې داسې دې وویلې چې یاره نن زه ستړی یم، مونځ پرېږدې، عبادت پرېږدې، بندګي پرېږدې، داسې انسان د الله نه خوښېږي. په دې ستړیوالي کې د الله دپاره عبادت کوه. دریم ابوذر غفاري رضی الله عنه فرمایي هغه تن چې د الله خوښ دی، نو هغه تن دی چې مسلمانان مغلوب شي او مسلمانان شکست وخوري، او په دې مسلمانانو کې یو تن راپاسي او سره نو جنگ شروع کی او دشمن مقابله شروع کی او مسلمانان یوځای کی او راجمع کی او بیا واپس دوباره حمله وکي او کافرانو له شکست ورکي، د رب العالمین دا انسان ډېر خوښ دی چې ګوره مسلمانانو شکست وخوړو، مغلوب شو او دا راوچت شو، مسلمانان یوځای کړل، واپس پې حمله وکړه. دا درې کسان د الله ډېر زیات خوښ دي، یو چې ستړی او د الله عبادت کوي، مجلس والا چې دی سائل لا سور نه کی او دا پټ پانسی وریږي، او دیم چې مسلمانان شکست اخري او سرینو جنگ شروع کی. دا درې کسان د رب العالمین ډېر زیات خوښ دي، او درې کسان د رب العالمین ډېر بدي شي. ابوذر غفاري به ویلې درې کسان د رب العالمین ډېر بدي شي. یو هغه تن چې هغه المسبل د پنسو راښکونکی دی، څادر راکاږي تکبر د وجې نه، لویۍ د وجې نه، دا پنسې په خپو کې راکاږي، پنسې د ګیټو نه ښکته. ځکه شریعت مونږ ته ویلی دي چې سړی به د ګیټو نه پنسې بره کوي، لنګ پرتوګ پنسې دا به د ګیټو نه بره، دا مونږ ته شریعت ویلی دي. که نه شریعت ویلی څوک چې دا نه اوچتوي دا به په اورت کی. او د دې دومره اهتمام دی، دومره اهتمام چې د دې اهتمام د عمر بن خطاب رضی الله عنه د عمل نه معلومیږي. عمر بن خطاب چې کله وفات کېدو، عبدالله ابن عمر باندې پتون، عبدالله ابن عمر خپل پتون باندې ول سر ایښی دی، او دا اخیری لمحات دي.
او په دې کې یو نوجوان تېرېدو. هغه نوجوان ولیدو چې پنسې خپو کې راکاږلې. ګوره اخري وخت کې امر بالمعروف نهي عن المنکر دا کار کولو، او دی ورته وویل نوجوانه شبابه دا پنسې خپو کې مه راکاږه، دا سبب د جهنم د تلو دی، د اور د داخلېدو دی. او دا خپل ایزار پرتوګ لنګ دا دې د ګیټو نه اوچتوه، جامه به دې پاکوي، زړه به دې پاکي. دا انسان د الله ډېر سخت بدی شي چې هغه پیزار، دا انسان د الله ډېر بدی شي چې خپو کې پنسې راکاږي. نه موږ ته شریعت ویلي زنانه به پنسې ښکته کوي او نارینه به د ګیټو نه بره کوي. المسبل هغه تن چې پنسې راکاږي یا صادر د تکبر د وجې نه راکاږي، دا انسان د الله ډېر بدی شي. دویم هغه تن د الله ډېر بدی شي چا په دروغ باندې قسمونه خوري او یو مال یو شی خرڅوي. ګاک والا رالو ګاک، او په دې وخت کې دا ګاک ته قسمونه په دروغ شروع کی او داسې ورته وایي چې قسم په الله تا نه مخکې رانه په دومره غوښتلو ما وله ورنه کو، تاله زه درکوم، دروغ ورته ووایي. دا انسان د الله ډېر بدی شي. او دریم المنان، زباتنه کوونکی چې خلکو باندې خپل احسانات زباتی. یو تن د خپل ورور سره احسان کړی دی او د هغې سره تعاون کړی دی، یو مسلمان سره کړی دی، یو غریب سره کړی دی، او د هغې ته لګیا دی چې ګوره تا سره ما دا احسان کړی دی، دا احسان مې درسره کړی دی او دا احسان مې کړی دی، قرض مې در کړی دی او دا تعاون مې درسره کړی دی. دا انسان د الله خوښ نه دی. د وجې دا صفت ځان کې مه پیدا کوه. احسان چې د یو مسلمان سره وکړو الله دپاره، زباتنې بیا مه کوه. پرېږده پیسې مې ورکړي دي، مدد مې ورسره کړی دی، تعاون مې ورسره کړی دی، الله دپاره مې کړی. دا ورته مه وایه چې دا مې درسره کړي دي او دا مې درسره کړي دي، وایه الله دپاره مې کړي. زباتنې خلکو باندې مه کوه. او دا صفت اصل کې د الله دی، د رب العالمین، چې الله موږ ته قرآن کریم کې نعمتونه یاد کړي. دا نعمت مې کړی، دا مې کړی، دا مې کړی، دا مې کړی. فبأي آلاء ربکما تکذبان. الله وایي پس کم یو نعمتونو د رب تاسو دواړو ای پیریانو انسانانو تاسو د هغې انکار کوئ، ناشکري کوئ. تاسو نعمتونه د الله وګورئ، څومره نعمتونه یې در باندې کړي، څومره احسانات یې در باندې کړي دي. د الله ډېر نعمتونه دي په موږ باندې چې د هغې شمارل موږ نشو کولی. نو زباتنې په چا باندې مه کوه. بعضو نور روایتونو نه بیا معلومیږي غریب متکبره دام د الله نه خوښ دی، خبرې به اوسه په ورځ د قیامت نه کوي. غریب دی د حق مقابله کوي. دارنګه حدیث کې راځي هغه باچا چې دروغجن وي، دروغ وایي، دام د الله خوښ نه دی، خبرې به اوسه نه کوي. ولې؟ ته خو باچا یې، تاسو خو طاقت دی، پاور دی، ته ولې دروغ وایې؟ ستا دروغو ته واجت نشته دی. اتم دروغ وایې. غریب متکبره، باچا دروغجن. او دریم هغه شخص چې بوډا وي او زناکار وي، زنا کوي، بوډا وي او زنا کوي. دا درې کسان د الله بدي شي. دا بل روایت کې هم ورسره راځي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه نور روایتونه هم دي، خو ډیر زیات دي او ټول بیانول زموږ مقصود نه دي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه بیا په ربضه کې اوسېدلو
ځان له کله چې د مرګ وخت رالو ابو ذر غفاري رضی الله عنه وفات مړ کېدلو نو ښځه په ژړا شوه ښځې ته ویې ولې ژاړي وایي ژاړم په دې ابو ذره تنهایي ده ځان له یم تا له غسل در کول دي کفن در کول دي جنازه در باندې کول دي قبر تا له وښکل دي دفن کول دي ستا دا ټول کارونه یو به کوو او زه ځان له یم ژړا به ماله نه راځي د ابوذر رضی الله عنه ایمان ته ګوره څومره عجیب ایمان او یقین و دا فایده تی مونږ ته معلومه شوه چې احادیثو د رسول الله وسلم کې کومه خبره ذکر یقین پې ساته خامخا واقع کیږي یو خبره د الله رسول مخکې کړې ده وروسته زمانه کې به یقینه کیږي خامخا واقع کیږي به او مونږ وایو هره خبره دروغجنه کیدی شي خو د الله د رسول خبره دروغجنه نشي کیدی یقیني وي یقین پې ساته مسلمانه ابو ذر غفاری رضی الله عنه دی یقین ته کو ګوره ښځې ته وایي ښځې په تبوک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلي دي صحابو ته ویلې چې زه ځان له را روان وم ما ته ویلې ځان له زه را روان وم نو صحابو ته ویلې یمشي وحده ابو ذر ځان له را روان دی ویسکن وحده ځان له به اوسېږي زه ځان له یم ځان له اوسېږم او ویموت وحده ځان له به مري اوس ټیک ده زه ځان له یم ځان له به مرم خو بیا رسول الله وسلم ویلي چې د مسلمانانو یو ډله به تیریږي په دې علاقه او د ابو ذر غفاري رضی الله عنه جنازه به کوي به دفن کوي ابو ذر غفاری رضی الله عنه وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلي دي او زه یاد کړی یم ته ولې خفه کېږي ښځې چې وایي دا واورېدل لږ تسلي ورته میلاو شوه ابو ذر چې کله وفات شو دنیا نه لاړو نو ښځې په یو کپړه واچوله او ګیټ درشل دروازې سره کېښودلو د هغه طرف نه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سره د ملګرو نه را روان دی د عمرې په نیت چې یې کتو چې مړی پروت دی زنانه د ځان له ده څادر یې تې اخوا کو نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه پروت و عبدالله ابن مسعود وژړل او صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د رسول صاحب مرګر صحابي ابو ذر بے پی جنازه وکا او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه خپل لاسونو سره قبر ته وسپارلو بیا چې کله فارغ شو مرګرو ته ویل ابشرو ای مرګرو خوشحاله شئ مرګر ورته ویل ابو ذر غفاري مخخ کو هغه دفن کو اوس دې مونږ خوشحاله شو وایي نه خوشحاله په دې شئ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې په ابو ذر رضی الله عنه باندې به یو ډله تیریږي د مؤمنانو جماعت به او هغه مؤمنان به په ابو ذر غفاري باندې جنازه کوي زه تاسو ته ځکه یم چې خوشحاله شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مؤمنان ویلي دي په دې به ډېر خوشحالېدل چې د الله رسول موږ ته مؤمن ویل بس موږ مؤمنان یو ابو ذر غفاري رضی الله عنه وفات عبدالله ابن مسعود بیا 10 ورځې بعد په مدینه کې ته وفات شو دا مختصر ژوند د ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې دنیا نه بې رغبت انسان د علم څخه شوق د الله بندگی طاعت او تابعداري کوونکې الله یې دغه صفتونه موږ او تاسو کې پیدا کړي او د ابو ذر غفاري رضی الله عنه غونتې دی الله موږ او تاسو جوړ کړي او د هغې د اخیسته صفتونه دی الله موږ او تاسو کې راولي وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین